فينا المقال قد اقتنى في مدحنا كل حدیث شریف کی راضی نبی کریم علیہ السلام فرمایا یا معاشر النساء اے د شذ جماعت واوري تصدقنا خیراتنا کوي فاني اريدكن اكثر اهل النار ځکه معراج ته ولاړم ډیرې په دوړه کې شتي وي دینداری نه مراتي منځونه اکثر نه کوي لباس خراب پر شریعت طریقه نه برابر حدیث شریف کی راضی کاسیات عاریات داسې شذ به د جنت بوی لاونی ونی کاسیات عاریات پشکارا چې ورته ګوري لباس یې خو سری پاکي کټ کلیڅي دي دا کم لباسونه تر دې ځای پر لاسونه لز تر دې ځای پر ګریوانونه لز دا حدیث شریف دی پشکارا چې ورته ګوري لباس یې خو سری پاکي کټ کلیڅي په داسې ډول سنگار او رفتار او گفتار د باندې راوځي چې خلک ځان ته مایل کوي مائلات خپل خلق تمایلی موملات نور خلق هم ځان تمایل کوي رؤوسهن كأسنمة البخت المائله ویشته داسې پر سرو باندې تړلي لکه د اوښ بوک دا 1500 کاله مخکې د پیشوي نبی کریم علیه السلام لم يدخلن الجنه داسې ښځې به نه جنت ته داخلي سي ولا یجدن ریحها او د جنت بوی به ونه ویني حال دا چې پر 1500 کاله فاصله باندې د جنت خوشبویان احساسېږي د الله څخه دې وویریږي تقوا چیرې ولاړه كوني بأخلاق المنى درا نقيا بل كنين ولتشمخي في كوننا كالنور يهدي التائهين. تعليم الإسلام راديو.